لنډۍ د پښتو ولسي ادب او فولکلور اساس دی. هغه ځانګړتیاوې چې پښتو لنډۍ لري هغه په نورو شعري فورمونو کې په ندرت لیدل کیږي. د ژوند په هره برخه کې پښتانه ځوانان او پیغلې د مینې، هجران، وصل، غم او خوشحالیو په حالاتو کې لنډۍ وایي. مشران هم په خپلو خبرو کې د ځینو مسایلو د تایید لپاره وایي. او موږ هم نن د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت وایو. سلامونه، د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مو مبارک شه. نن زه په خپرونه کې یوازې نه یم، له ما سره زما ښکلې ملګرې رویا جانه او مژده جانه په خپرونه کې دي. دواړه ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ. مننه مسکا جانې، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. مننه مسکا جانې. مننه. نن موږ دوستانو لنډۍ جنګي کوو. تاسو چمتو یاست؟ زه خو چمتو یم. زه هم چمتو یم. آفرین، جلکیانې تکړه ښکاري. پیل به یې زه کړم. وایي چې که تور اوربل مې میراتېږي، که تور اوربل مې میراتېږي، په وطن جنګ دی جانان نه منې کومه. واه واه، دا رښتیا ښکلی و. زه وایم یو. وایي چې که په میوند کې شهید نه شوې، که په میوند کې شهید نه شوې، خدایګو لالیه بې ننګي ته د ساتنه. واه، ډېر ښایسته. اوس زه وایم. لښکر مې شته سرلښکر نشته، لښکر مې شته سرلښکر نشته، راپورې خاندي د شاهي کلا برجونه. ډېر ښایسته. وایي د تورو جنګ و ما وکړی، د تورو جنګ و ما وکړی، د قسمت جنګ دی ورخطا ولاړه یمه. واه واه. په لاره ځم ټوله شرنګېږم، په لاره ځم ټوله شرنګېږم، ستا د تهمت زنځیر په غاړه ګرځومه. همدا اوس هم ډېره شرنګېږې. دا خو د تهمت زنځیر نه ده. وایي چې څانګه به نن سبا کې ګل شي، څانګه به نن سبا کې ګل شي، ما یې په سر کې سره غوټې لیدلې دینه. ډېر ښایسته. وایي جانان له ما سره پښتو کړي، جانان له ما سره پښتو کړي، چې سترګې تورې کړي لکۍ ورله پرېږدینه. جانانه راشه چې پخلا شو، جانانه راشه چې پخلا شو، زمونږه څوک دی چې په موږ پخلا کوي نه. په ما د سل نازونه پورې، په ما د سل نازونه پورې، په تا مې یو زړګی سنبال نه شو مینه. زبردست، ډېر ښایسته، ډېره مننه. او وروستۍ لنډۍ زه وایم چې وایي په سپین میدان به در سره یم، په سپین میدان به در سره یم، زه پښتنه له تورو نه تښتم مینه. د الله په امان.